قسمه قسمه طریقو سره دا خلک گمراه کوي او احادیث ورته وایي او بیا د احادیثو نه خپل مطلب روباسي او خلکو ته وایي چې یاره د دې حدیث دا مطلب دی او دا یې غرض دی. او زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه اجتهاد نه مني او د خپل ځان د خپل خېټې نه اجتهاد کوي او هغه خلکو ته ښه ښکاره کوي چې دا ما ښه اجتهاد وکړو. نو په هغې کې یو مسله چې دا نو هغه د قراءة الفاتحة فی صلاة الجنازه. هلو جی عزت الله خبرې کوم. عزت الله څوک دی؟ څوک ستاسو یو بیان مو اورېد مدیدار د جنازې متعلق. ښه جي مولانا صاحب د جنازې مونږ چې مونږ احناف کوو دا په کوم حدیث کې لکه مثال اول پکې دا نیت وکړو او دا 15 کیلومتره بیا په بوټانو خپې کړي دا په حدیثو کې شته دی؟ بوټانو باندې خپې څوک دي خانه؟ نه نو تاسو مونځونه کوئ د جنازې مونځ خپې وباسي جنازې بوټان نه خپې وباسي بیا په پسې خپې کېږي بوټانو دپاسه خپې کېږي. مونږ خو خپلو خلکو ته وایو که تاسو چې دا کار کړي بوټانو دپاسه خپې ږدئ مونږ خلکو ته وایو بوټان وباسئ او بغیر بوټانو چې کوم دی بغیر پیزاره جنازې ته ودرېږي. نو دا ورته ولې حدیث کې خو راځي چې خالف الیهود صلو فی نعالکم په نعالو کې مونځونه کوي ولې ورته تاسو دا وایي؟ بیا ورته دا صلات ولې وایي نو صلات دی که نه؟ نو صلات بیا د جومات کې هم سره د بوټانو ودرېږه که نه؟ وبدرېږو چې کله قالین نه وي پرته وبدرېږو. په جنازه کې ډېران پروت دي. نو هلته خو قالین نه وي ته په جنازه کې هم قالین نه اچوي. نه جنازګاه پلي ته ډېران پکې پروت دي. نو خو هلته ودرېږو هلته قالین نه وي پرته که نه؟ نه قالین پکې حدیث کې قالین راغلی دی. نه هلته شرعي قاعده ده چې کله نقصان کېږي شرعي قاعدې ته مونږ متوجه ورنده کېږي. نقصان نه کېږي که نه ستاسو جنازه هلته مونږ کوو که نه خو هلته مونږ بوټانو سره کوو که نه ولې؟ ستاسو نوم دی اول خپل نوم واخله څه نوم دی ستاسو؟ عزت الله مې نوم دی. عزت الله وهابي؟ وهابي نه اهل الحدیث. نو مولانا صاحب تاسو دا بوټان راوکړه دویم تاسو د بیان زه به درته خبره وکړم مونږ یې خو باسو ادبا ځکه چې دا عبادت دی او عبادت چې څومره په خشوع او حضور سره وشي نو دونه الله ته چې کوم دی نو خوښ وي که نه. نبي علیه السلام بې ادبه و؟ نه نبي علیه السلام بې ادبه نه و نعوذ بالله. دا نو هغه چې وایي چې صلو فی نعالکم نو بې ادبه خو ته یې چې ته نبي علیه السلام ته بې ادبه وایي هغه وایي چې صلو فی نعالکم په نعالو کې مونځ وکړه. ته منسوخ حدیث پیش کړې نو د سره کوم حدیث سره منسوخ دی؟ ته نسخې دلیل پیش کړې او حدیث زه درته دلیل پیش کوم ته چې کوم دی نو د جومات کې سره د بوټانو ولې نه ودرېږم؟ نو نه ودرېږم قالینه پرته یي که نه هلته قالینه لنډه کېږي. نو زه د دې خبرې خو تا ماله جواب را نه کړه که نه نو اولې په جنازګاه وایي چې منسوخ دی نسخې دلیل پیش کړه مولانا صاحب داسې خبرې به ما ورته کوو دا خبرې ستا ریکارډ کوم چې خلک یې مو اوري خلک پیدا ریکارډ کېږي ما هم د ریکارډ لپاره د اول سم کا او ګوره مولانا صاحب خبرې به په اصول باندې کوو کنځلې به هم نه کوو سپکې سپورې به هم نه وایو. زه به تا ته موقع در کوم ته به ما ته موقع راکړې دا خبرې به خلک واوري سیرې ته ما چې کله خبرې کولې ته به زما خبرو ته غوږ دي تاسو چې کولې زه به یې اورم ادب او احترام سره. تاسو چلنجونه هم ورکړي نو مونږ وشو راځه چلنج تاسو ورکړی وو تاسو ویل چې د اهل الحدیث او جنازې مونځ که ما ته چا ثابت کړ نو مونږ بیا دا دعوه ده که د احنافو جنازې مونځ مونږ ته چا په تورات زبور انجیل کې هم ثابت کړو قرآن او حدیث خو لرې خبره ده هم مونږ دغه ورکړو. تا ته زما طرف نه تا ته زما طرف خبرې ته غوږ ده زما خبره خو نه ختمه کړم چې ختمه شي ته غوږ ده که نه ستا خبره زه پوه شم بس زه پوه شم خبره زه پوه شم ما چې دغه بیان کړی دی نو ما په دې کې احادیث د احنافو په جنازه ویلي دي که نه؟ ویلي دي نو بس ما ویلي دي که نه نو ته ما ته حدیث وښایې نو دغه کوم یو دی ته اوس بیان کړه چې یو زه جواب درکړم کوم یو دی ویلی ته به د څه جواب وکړې؟ ته وایې یو دی د شعبي جواب درکړم څه اوري ستا د عدلو زه جواب درکړم اوري یو به اوري سیده نه څنګه به ته ماله جواب راکړې دا تا خو ویله چې هلې دې چې ما سره خبرې وکړي نو کوم در سره زه در سره خبرې کوم که نه او چې خبرې کوې خو څه وره که نه تا ته ما ګوره راته ووایه هلو دا راته ووایه دا تاسو چې کومه جنازه کوئ دا سوره فاتحه پکې وایې که نه نو دا په کوم حدیث سره وایې؟ دا خو ډېره حدیث راغلي تا یو دلیل ویې د خپلې جنازې د اثبات دپاره د شعبي قول پیش کړی که نه قال فی تکبیرة الاولی هغه زه کوم هغه ما ردم په تاسو باندې کړی دی که نه مې دی کړی؟ نو جواب ته خو ما ته دوه خبرې کوې مولانا صاحب طرف نه وایي چې زما د دلیل جواب وکړه
جواب کوم اوره تا یو دلیل پیش کړی د شعبي قول له پیش کړ چې قال شعبي فی تکبیرة الاولى تکبیرة الاولى کې بس اواز دې سم کله ګټه اوس کې چې د مړې دې لګه تازه شي خانه خبرې سمې کوه اخلاق مطابق کوه ګوره ما ته لکه خبرې پټ کې د سینې ګوره بیا سبا خلک اوري نو وی بچ دا تا غوا راګیره کړی دا کوڅه چل کړی دا اواز سم کنه دا غوا سره خبرې دا اخلاق اواز پوښي دا رسول الله صاحب دی او دا اخلاق دي ګوره تا شعبي روایت پیش کړی اوس واوره د شعبي روایت دې پیش کړی دی اوره څنګه الو خبرې کوه اواز دې راځي आवाज دې راځي کتاب ملټه وا کتاب لټه आवाज دې راځي کتاب لټه بیا دا ترين کومه کتاب دې आवाज دې ولې نه راځي کتاب لټه کتاب ملټه وا چل دې مونږ تم راځي پانو आवाज دې پرې ریکارډینګ کې ټول د پانو راول کې आवाज دې په دغه راته الله دې تاسو هدایت وکړي आवाज کټکیږي لکه خبره ته سم کوم کنه आवाज کټکیږي تاسو یو راړو مته چې د کوم خبر جواب کینو هغه راړو مخا وایا تاسو شعبي او قول پیش کو هغه وایي چې تاسو چې کله جنازه کوي ابتداء کې بحمد الله وثناء علیه او بیا دا وکړو ګوره شعبي چې تابعین دي ته ادله تا کوي کله وایي چې قران او حدیث او اجماع او قیاس او کله د تابعین او اقوال ته دي نو شعبي چې دا تابعین دي د تابعین او اقوال لا حجت نه تاسو کتاب د حسینی خبره ورزما ګوره اصول دي د مولانا چې کله خبره ختمه کوم ته شروع کی زه تختمنه نه به تختی قرار به خبرې سره ورو دا شعبي چې تابعین دي د تابعین او اقوال چې دا حجت نه تاسو کتابونه لیکلي حتی صحابه او اقوال تاسو کتابونه لیکلي چې دا حجت نه دا خو لا پرېدا نو بالله دا قاعده ده چې ادم ذکر دې ته مستلزم نه شي اشیاء نشته او چې شعبي نه ذکر کړي نو حدیثو کې خوشنا استاد دې چې کبیت الانبیاء ولې یار आवाज دې سم نه راځي دا مړې دې ولې خدا आवाज څه خلک باوري چې خبر یو کوین درې ستاره پانو علا ولم په دې ویډیو کې روان دي پانو علا واو پانو راړو چې جواب دا چیلنجونه ته بل چاته ورکا دا تاسو ته ما درکړي دي او دا ما په 15 بل دلیل پیش کا دا د جنازې بل دلیل پیش کا عزت الله صاحب ته ما ته زه وخیا مونږ به تاسو رکینو د امن په دایره کې او خو په دغه باندې په انسانیت باندې په فیسبوک کې دا مولانا چې په فیسبوک کې ډېرې زیاتې دي اوس خبرې وکړه کنه ستاره جنازې مونږ هم ذکر جواب درکما او که سره جنازي مون باندې دلیل پیش وګوره مولانا صاحب دلنده خبر کوم بیا ته وکړه ان شاء الله تاسو موقع ورکړئ تاسو لنده خبره وکړه کنه نو زما خبره ته وکیدا دا دار چې تاسو چې شعبي چې دي نه دا تابعین دي او تابعین نه تابعی دي یو خبره دغه خبره دا ته چې ستاسو لپاره دا دغه چې دي د تابعی قول چې کم دینو دا دلیل نه دی یو خو دا دروغ وي صحیح ده ځکه زمونږ د پاره چې کم دینو د تابعی قولم دلیل دی زمونږ د پاره سلف صالحین مغه دلیل دی زمونږ د پاره قرآن حدیث اجماع قیاس زمونږ ادله څلور دي چې مونږ یو شی چې کوم دی په قرآن او حدیث کې مثال په خپل مذهب کې بیا به کوم دی قرآن او حدیث ته قرآن او حدیث کې دې ته برابر مونږ به خپل مشایخ او د خپل چې کوم دی د امامانو اقوال ملو د امام شعبي سے قول چې دا زما په نسبت باندې دلیل آیا مصنف ابن ابي شيبه چې دا قول راولې دي نو دا غلط راولې دي خبرې ختمه شوه جواب یې خبرې وایا ته خپل اصول کتابونه نه مې دا حسینی لیکلي دي جناب ابو حنیفه قول نه خبرې وره کنه مولانا صاحب خبرې اصول کتاب دا مطلب تا غلط غوښته خبرې وکړه خبر ختم دا نه مطلب تا غلط غوښته خبره ختمه شوه ما یو بل خبره تکوم ما یوازې د شعبي قول نه پیش کړي نو دا خو دې کبیت العنکبوت شو بل دلیل کوم دی دې دا ګوره دې کې ما په جوابونه وکړه دوه خبرې ما کړې دي ما دا عیني حواله پیش کړې ده شرح د بخاری دغه په نمبر 100 تاویل شي امام قرات الفاتحه علی الجنازه دا غي حواله پیش کړې ده بیا چې کوم دی نو ما دا مولانا صاحب دا خبره کې پیش کړې ده ګوره تاویل چې عمر لانو ویلي دي شیخ تبیان قرآنی حواله پیش کړې ده ما چې کوم دی نو دا عیني حواله پیش کړې ده ما د ابن ماجه حواله پیش کړې ده ما د ابو داود حواله پیش کړې ده ته په کوم حدیث باندې رد کې او نو مولانا صاحب ته چې ګوره په حدیث باندې رد نه کې او په شعبي په قول باندې رد کې او دا خبره د حسامه راخلي نو دا ستاسو انصاف دی ګوره تاسو اولینې دلیل ما خبره په وکړه چې دا تابعین قول له تابعی قول تاسو حسامي لیکلي چې دا دلیل نشي کېدلی امام ابو حنیفه لیکلي چې نحن رجال وهم رجال هغوی هم رجال دي موږ هم رجال دي هغه ستا امام و چې دلیل نه دی ټول د امام صاحب خلاف کې قبل د شعبي په قول کې دا خبره نشته هغه وایي قاعده زده که عدم ذکر دی ته مستلزم نه شي اشیاء نشته نور ادله شته دی
مولانا صاحب کتابونه راړی کتابو په ستړی شوې نه کتابدار مال مخ ته پروت دی ما چې د کوم کتاب حواله وایي دلیل دی وایي ستا بل دلیل وایي دا خو د تابعین قول شو په دې کې دا خبره نشته دی عدم ذکر دی ته مستلزم نه دا شی نشته دا تاسو وهم دی جی دا تاسو وهم دی موږ سره د حسامه مطلب دا نه دی دا تاسو کوم څه مطلب اغسته کوم مطلب دی هغه دا مطلب نه دی تاسو ته غلط مطلب اغسته لکه څنګه چې تاسو د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا د حدیث مبارک نه چې کوم نه تاسو غلط مطلب اغسته چې قال صلیت خلفا هغه جواب لري کوم د دې شافعي او کافي جواب لري کوم چې عمر به یاد ساتي ته خپل اول او دله پیش کا ستاسو جنازه اولینی دلیل دا په دې کې ستاسو جنازه نشته بل دلیل پیش کا څنګه جنازه نشته ولې ابن بشي بنه دې کې ستاسو جنازه نیت نشته ستاسو اولینی تکبیر پکې نشته دې سبحانك اللهم نشته نه وایو زما خبره ته وکړه زما خبره ته زمونږ دا نه وایو چې نیت چې کوم دی نو دا یاد دا یو سړی مثال په پارته کې وي او په پښتو کې وي او په پارته کې وي او په پزله کې وي په نیت کې مونږ تعمیم کوو نیت خبره جدا ده نیت خبره جدا ده زما ما د احناف جنازه ثابت کړې تاسو نیت دا ده نویت ان ودي لله تعالی اربع تكبيرات الصلاه الجنازه الثناء لله تعالی اقتديت بهذا ولدا وي لازم نبی له سلام لستلی دا خو ډېر کارونه چې نبی علیہ السلام نه کړی ته ولیکې نبی علیہ السلام په دین کې چې کوم کار نه کړی موږ یې کوو بیان کا نبی علیہ السلام نه باندې شروع الله ټول ولین دې ټول بخاری کې حدیث په کتاب اللباس کې نبی سلام بیبي عائشہ نے فرمایي جاء نبی سلام متقنعا زمون کور سره متقنعا په سر مې روماله چولې و متقنعا څه مطلب چې هغه نبی علیہ السلام راغی او تا حدیث کتلې دی دلیل درکړه کتاب اللباس بخاری دی هغه وایي چې نبی علیہ السلام باندې نور لګیدو نبی علیہ السلام د نور د وجنه په سر باندې کپړه راځي نور د وجنه چول د نور د وجنه چوکه د باران دا خبره د ګورو تومره به علم خبره کې مولانا په لباس کې به دا خیرت ده کې مولانا صاحب دا تاسو چې څنګه پټکي نبی سلام په سر کړی دا تاسو تیر کړه په پټکي نبی سلام په سر کړی به د بخله مخه دا به د کې دا چې به د کې دا چې به د کې بل دې پیش کا مولانا بل دې پیش کا ستاره خبره خلک اوري والله چې خلک دې خبرې اوري شرم خبر ده ته ګورې دې پیش کا دا جنازي کیږي आवाज نه راځي دا جنازي بل دې پیش کا چې لنجره ته ګوره خبره ته ګوره دا خبره ده تا ول د مره د وایو خو بیا راشم زبر د وایو خو ما سید د وایو خو زبر د وایو خو ما څه دلیل پیش کا ضرورت ته زما چیلنج ته جنازي مون په تورات زبور انجیل کې نشته بل دلیل پیش کا لکه موږ ته يهوديان يهوديان دي وایا بل دلیل پیش کا کوم حدیث پیش کړی دي یو دم نه پیش کړی کوم دلیل بل پیش کړی د شافعي تابعین قول دی پورا مې اورېدلې بل دلیل پیش کا زما بیان اورا زما پورا کنا تاسو علم نشته کوم روایت دي تاسو کوم دلایل دي دا ما پینځه جواب مې کړی دي پینځه شافعي جواب دې پرې ته خپل جنازه ثابت کا جواب وکړه خپل جنازه ثابت کا ګوره بغبغيږي او کوم دی आवाज نه راځي زمون دلیل واوره ګوره موږ جنازي مونږ څه کو ګوره تاسو یې دلیل نه تشرم د په کار دی یو پیش کا تقریر کې یو شعبي قول پیش کړي بل پیش کا بل کوم قول مصنف نبی د مصنف نبی درې احادیث ویلي کم وای بیان کا بسم الله درې احادیث مې د مصنف نه بیان کتل ته وګوره کنه چې موږ خبرو وګوره کنه ولته وګوره دا خبره وایي چې تکړه ما دومره ګام هم چاته وي دا ګز میدان اوس مې ګونګړي په دو کې تمام आवाज نه راځي ما تاسو د حدیثونو ما جواب کړی دی کوم دلیل خدا څخه کارو کړه ته خبر وکم تاسو اورئ عزت الله شیخ صاحب یو سم خبره بداو کو چې تا مریم سره بدا سم خیر دې زو خیا مونږ د سره وکینو امن په دایره کې خبرې به وکړو مطلب دا چې تاسو دا اوس خبرې نشي کولای دا ویډیو نشي کولای خپل ته پیدا کوم دا اوس خبرې نشي کولای اوس خبرې وکړه ما د خپل عوام ورونو لپاره کړی دا او هغه چې کوم هغه عوام او یو سره خبرې نه عوام سره خبرې اوري کنه کینم د سره کاغذ یو وادي نه مولانا صاحب ګورای تاسو یو خبرې
یو وابي وو نه چې ما سره باس کړی وي اوس په شکر دې خدای پاک پیدا کړی کنه نو زه به درشم کې باندې مثلا مولانا صاحب ګوره تاسو یو کتر یو وابي پیدا کړ ګوره مولانا صاحب تاسو یو امیز ستا مقلد یا ستا حنفي یا ستا بریلوی صاحب زنګوي چې مولانا صاحب ماته یو کس دا ما باندې اعتراض وکړ چې تاسو د جنازې مونږ چې دی اول پکې 15 کیلومتره نیت وکړي بیا په بوټانو پکې رخصې کړي بیا پکې الله اکبر ګوره کنه مولانا صاحب بیا سبحانك اللهم جل ثناؤ پکې و بیا درود و ترحمت ورحمت دغه جنازې مونږ مولانا صاحب په یو حدیث کې ماته ثابت کا کوم حدیث دی مولانا صاحب ته طرف دراوی نوم واخله ده چا نه نقل روایت وېما دا چې کوم حدیث ما ویلي دي کنه کوم دی ویلې مولانا صاحب چا ستاره روایتونه زه وایم خبرې کوم بیا وایي څوګي خبرې کې ستاره روایتونه به ذکر کوم تاسو کوم دله تاسو پیښ کوئ مصنف حواله مې ویلې ده دار قد دغه حواله مې ویلې ده کوم دی ویلې ته پیښ ابن ماجه حواله راوي ته مونږ وایي او ته ورپی مونږ وایي او موږ ته صلات په معنا دعا سره نه د دعا لپاره او د شر دی دعا لپاره او د شر دی چې په صلات هم د دې د وجه نه ویلې شوی دی چې بعض شرایط د صلات عرفي دا په دې کې موجود دي چې کوم شرطونه دعا لپاره به اودس کول او قبلې ته مخ کول تاسو ما بیان نه دی اورېدلی کې به دا ټولې مسلې حل شوې وي نه دا چې کله کار وکړه نه چې کله اعلان وکړي د دوايي وکړه ورته زما خبره تا دا چې کار وکړه چې خبردار دوايي وکړه اول فیصله چې زما دا بیان وره کو فرض کته پاغي باندې بیا هم زړه تسلی نه کوي ماته زه خو یې بدل خو یو دلیل نشته تاسو دلیل نشته ګور ما دلیل وره ما دلیل وره کو په صلات جنازه باندې ماته ګورا کو په صلات جنازه ماته تر دلایل انبار اون لګو کنه یو دلیل نشته ما دلیل وره مولانا صاحب ما دلیل وره کویګم نن نو تاواز بغبغ ما وره خلک یوري ګور ما دلیل وره مونږ جنازي مونږ چې ګور مونږ اول تکبیر نو سورته فاتحه او بیا په نبی رسول الله باندې درود لولو بیا مړي تاسو دا اول تکبیر نه ولې وایي ګوره دلیل وره نبی سلام صحابي دي زهري دا نقل کې ابو امامه بن سهل ويخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذا النبي صلى الله عليه وسلم صحابي هغه خبر ورکړي چې سنت في الصلاه على الجنازه او په جنازه کې سنت طریقه ده ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب ويول بالتكبير الاولى بها فاتحه اولي بعد التكبيره الاولى سرا قال عربي يولي في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يدرد له ويخلص الدعاء للميت بها ميت فار الدعاء له دا په کتاب العلم امام شافعي نقل کړی دی په اول جلد کې 353 دا خبره امام شافعي نقل کړی اول جلد 353 صفحه کې په کوم کتاب کې دا امام شافعي کتاب الام ورته وایي کتاب الام نو امام شافعي رحمت الله علیه مجتهد او تاسو صرف قرآن او حدیث پیش کړی داغه حواله ولې پیش کړی دا خو روایت نقل کړی نو ما ته څه نه پوهیږي دا روایت ما امام شافعي خبر نقل کړي که حدیث ودا کنه ته ماته د غیر مقلد نو دا ماته حواله پیش کنه کیسه بنه کې کنه ګوره شیخ صاحب امام شافعي صاحب د کتاب نه ډول حواله امام شافعي غیر مقلد هغه نه ذکر پیش کاو حدیث می پیش کو نه امام شافعي صاحب خو امامو کنه استاد په نسبت باندې د امامانو قول خو مردود دی دا خو د امام قول نه خو حدیث دی ولا لا ته نه پوهیږي حدیث راوړل دی د حدیث راوړل دی نو ولې تاسو منه ولې ونه منو الله قرآن کې وایي وره کنه دلیل وره په دې خبره او په ځمن کې پتا ده اعتراض راځي چې تم ما ته کله زتا سره کینم ان شاء الله کنه تم ما ته کله کتاب پیش کړي ته ما ته د مقلد د امام کتاب نه پیش کړي مقلد د چا مقلد دا مقلد نه ته وایي دا مقلد نه دی د ائمه اربعو کتاب مقلد نه دی دا موږ په شان غیر مقلد دی وکیل کنه چې د امام شافعي صاحب د حدیث منه کنه چې امام شافعي صاحب د حدیث راوړل دي د امام صاحب د خبره ولې نه منه کومه خبره ونه منه زمونږ د جنازه چې موږ په کومه طریقه باندې دا امام صاحب نقل امام صاحب کوم تاسو شین جنازه کړی دا کته امام صاحب نه پیش کړه تا 1 لک روپۍ نه هم دي دا امام صاحب نه پیش کړه 1 لک داري دې درلېګم الله قسم القدير وکړه کتاب الجنائز کوم سره پیش کړه ای مې فتح القدير وکړه فتح القدير د امام صاحب نه پیش کړه امام صاحب نه سره پیش کړه دا ستاسو جنازه کړی د امام صاحب نه سره پیش کړه دا څلورو امامانو کې د یو امام نه تاسو جنازه پیش کړه سره 1 لک روپۍ نه هم دي ما په جنازه باندې بل دلیل وره ګوره ما په جنازه باندې بل دلیل وره ګوره مونږ روایتونه لرو خراب دي ما ته بددا چې چا قول پیش کې چې هغه امام نه مقلد نه
نه دا حدیث چې تاسو ما پیش کړه د نبی اسلام خبرې نه یا چا خبرې نه د ائمه اربعو اقوال خو تاسو نه منئ دا خو دا اقوال نه ولا لا لا کما د دې نقل کړو چې قال امام شافعي الصلاه في صلاه امام شافعي ته قول ولې پیش کو یو خبره دا قول نه دا حدیث ته ولا لا خارج عن البحث وکیل خارج عن البحث یو خبره تاسو کوم تاسو چې په مدارسو کې زمونږ د احناف د دې دا کتابونه وایي دا ولې وایي دې کې خرافات دي غته وبسو خرافات په جامع ولې وایي هر څه خرافات پکې دي نو خرافات بدل وبسو خرافات هر څه ستاسو په کتاب کې خرافات دي مولانا صاحب او مولانا صاحب ګوره ما دا رنګ دې لپاره کړی چې تاسو به کوم دلیل تاسو به مو هغه ما جنازې لپاره دلیل مو دې لپاره کړی دلیل کوم دی دلیل کوم دی ما دلیل کوم جواب راکې خبرې جواب راکې چې دا خبرې خلک اوري او دې دا دغه دې ګوره دې خبره دې ګوره خلک اوري مان د ریکارډ شروع کړی دی تا په جنازې باندې دلیل پیش کړ ما بل دلیل وره ما بل دلیل وره مولانا صاحب خبر اورا دا وی کنه چې موږ جامع خرافات راو بس جامع کې څه خرافات دي هغه پرې دا هغه موضوع نه ده کله چې هغه شوله به ورته دی موږ په تاسو کتابو کې کوم خرافات دي ښه ګوره دا امام شافعي څه په لولې پیش کړ امام شافعي څه د کتاب حواله ولې پیش کړ امام شافعي څه معنی هغه روایت نقل کړی دی موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم روایت دا ائمه اربعه نقل کیا به معنی ولی به نه منو چې روایت تم نقل کې ستاسو منم اگر که تکلک شي اگر که تکلک شي ستاسو منم چې روایت دې نقل کو ها وای نه زه خو په دغه سلسله د احادیثو کې ځنې ما خو چې وایم کنه ګوره موږ د انصاف ولا خلک یو او تاسو صاحب چې کوم دینو په احادیثو کې شیخان او مجتهدین یې کنه مولانا صاحب مولانا صاحب بل دلیل پیش کوم په خپل دعوت تاسو له ماته دی لري چې یو حدیث اولنی دلیل دې ټیک نه کنه اولنی دلیل ما ته ګور استاد په نسبت باندې دوه کتابونه معتبر دي او قرآن دی استاد په نسبت باندې مسلم او بخاری شریف د دې دوه کتابونو ما ته حواله پیش کړه پیش کومه دلیل وره د ابن عبد حدیث د عباده بن صامت فرمای چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب هغه کس نکیږي چې سورۃ الفاتحه ونلولي جواب لا صلاه الا بفاتحه الكتاب کنه نو دا مونږ چې دی کنه دا جنازه چې دا مونږ دی ولې مونږ نه چې نعوذ بالله کو سجده ولې نه کې ځکه نبی رسول الله نه کړی نبی علیہ السلام رکوع سجده نبی علیہ السلام چرته په دغه یو مړي باندې خطا شول ها خله خطا نه شو وې چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب کنه نبی علیہ السلام فاتحه ویلې د په دغه صلات کې په جنازه کې ولې رسول الله صلاه هغه مون نه دی چې سورۃ فاتحه په کې ولې شي او جنازه مون دی جنازه مونږ کو دعا ده مونږ دی دا کا علم دی یا شیخ صاحب دا مونږ دی او حدیث کې تراغلی دي اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء چې دا ګورل ته دوه خبرې نقل شي چې تاسو کله په مړي باندې جنازه کوي دعا ورته نو دعا دې جدا ذکر کړه او لږه ځان باندې خپل رد وکړه کله چې په مړي باندې جنازې مونږ کوي دعا له الدعاء د کوم دینو اخلاص دعا ورته په اخلاص په مونږ کوي نه کې ګوره ځان ته عربي نه پوهیږي اذا صليتم مولانا ته عربي نه پوهیږي اذا صليتم على الميت کلم چې په مړي باندې جنازې مونږ کو تاسو په اخلاص سره دعا وغواړئ نه په جنازې کې دعاګانې مشتري ول ولا لا تقول لا لا کنه بشي لا 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 ته وکي زما خبره ته څه وای دا کنه دا کله وخت د وخت چې مولانا صاحب صبر وکړه ما خبره یې دا وکیل کنه تاسو وکیل شي صاحب دا سوره فاتحه چې مدان او دا تاسو د دې جنازې نه کوم دینو رکن ګرځوي کنه څه وته وای هغه کسی رسته کسی چې رکن ګرځاو کبوز لا صلاه الا بفاتحه الكتاب منګوي د جنازې نه بعد منګوي د جنازې او شو منګوي د جنازې او منګوي د جنازې مون بغیر د سورۃ فاتحه نه کیږي نو دا دې لپاره رکن دی او دې بغیر نه کیږي نو دا رکن دی او رکن دی فرض دی لکه مطلب دې بغیر مون نه کیږي جنازې مون نه کیږي سورۃ فاتحه دې ولول الصلاه او دې بغیر نو ګورم مون صلات چې دا صحیح کیږي په رکن سره چې فاتحه ده او صلات دا نه صحیح کیږي مگر بغیر د رکوع د سجدې نه کوم طرف ته اړ مولانا صاحب دا کوم ولې د رکوع سجده نه کوي مولوی نبی علیہ السلام نه کړي کوم ته ولې رسول الله ته دومره نه نبی علیہ السلام په سورۃ فاتحه هم نه ویلي ولې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دلته کې جنازه نه ذکر چې ذکر ده
صلات چیسته وایي صلات چیسته وایي تا خپل حدیث ذکر کړه خپل دې حدیث ذکر کړه خپل دې حدیث ذکر کړه اذا صليتم على الميت کله چې په مړي باندې جنازې مونږ کوي فاخلصوا الدعاء دعا جدا ذکر کړه چې دعا او اخلاص سره ولولې ته ته الله له پاره نه کوي کله چې تاسو جنازه کوي على الميت په مړي باندې نو په اخلصوا جنازه کوي جنازه څه ده نه کنه عرفي مونږ نه دي مراد کنه یا مراد وصلوا دا قرآن کې چې الله فرمایي کنه چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی نو دلته کې یصلون ټکي چې راغلي دا به صحیح هلته دعا ده نو دعا ده دلته کې امداره چې وایذا صلیتم چې کله تاسو جنازه کوي علی المیت په مړي نو پاخلص الله دعا پته ولګي جنازه څه کوي جنازه خو جدا یو شی ذکر شو کنه هغه ته څه ویل کیږي جنازه چې دلته ده وي مړ الټوي ځان دا تاسو نه دا جنازه چې کوي دا څه کوم عمل شو دي دا څه وي ته وایي چې دعا دې ته وایي جنازه دعا شو ګوره ته وایي جنازه دعا ده ګوره مولانا صاحب مولانا صاحب ته وایي جنازه دعا ده او رسته دعا ده نو دا خو دا په قول کې د انسان هغه د نعوذ بالله مونږ د لفظ استعمالولې یو غبي انسان نشي خبره کوي کله چې دعا کوي دعا اخلاص سره کوي دا کومه پاده ګوره مولانا صاحب جنازه ما لپاره تعقیب ده کنه دا مولانا صاحب ګوره ما حدیث پیش کړ د حدیث نو ګوره تاسو جواب نشته کوي علی المیت په مړی باندې نو په د باندې په جنازه کې چې کوم نو په اخلاص سره دعا کوي نو پته ولګي چې دا په مړی باندې جنازه چې دا صلات ته مونږ دي دا صلات ته مونږ نه دي او وې صلات مولانا صاحب ستاسو د دې خلکو اورېدل تاسو هیڅ هم نشته مولانا صاحب دا خبرې به قاضي را به اوس په 15 منټ کې شروع کوم ان شاء الله